د پلوټ طریقه راسئ راسره وګورئ موږ به تاسو په اسانه طریقه باندې سر خلاص کړو. تاسو یې کولی سئ په خپل کور ته مو راخلاص کړئ، د مشتري هېڅ ضرورت نشته. نو هغه کومه طریقه دی راسئ موږ اوس تاسو ته په ویډیو کې درښیو. ویډیو در پای راسره وګورئ. نو پهلې سے پهلې چې کاربیټر دې ټول څه در مخه راخلاص کړي، د هغه وروسته به د موټرسایکل څخه د ټینکي څخه خپل پټرول راکاږي. چې په ټینکي د پټرول راوکړي نو د بینه خوا به ښه صفایي وکړي. او بله خبره دا ده اکثره خلک دا پوښتنه کوي چې د موټرسایکل کاربیټر چیرته تیل ته وي. د هغه مسله دا ده چې اخرین پټرول دې ور واچول، کچرې والا پټرول دې ور واچول یا اکثره وخت د خپلو په ټینکیانو کې کچره وي، نو هغه وخت بیا کاربیټر پلوټ کې د کاربیټر جټان ته کچره ورسي دی پلوټ کې. نو راسئ موږ یو تاسو ته درښیي چې واقعي په کاربیټر کې څو قدر کچره وي. نو دغه کاربیټر چې موږ سره وګورئ سیلیکون یې ورکړي دي او د هغه باوجود د دوی سره په نس کې نوره کچره هم شته. نو کاربیټر بیا د ټولو څه در مخه ښه زورور صفا کړئ چې صفا مې کړئ او د هغه وروسته به بیا راپسې راولاړ شئ. دا د کوم به هم ښه زورور د سیلیکون میلیکون څه به هم صفا کړئ. چې هغه مې صفا کړئ جټان مې ټول در لاس وایستل. برته به په اسانه طریقه سره فټ کړي. هر سړی کولی شي چې خپل کور ته کاربیټر راخلاص کړي او برته یې فټ کړي. په دې کې د مشتري د ورتګ ضرورت ګسه پیښیږي نه. نو په دغه اسانه طریقه باندې موږ ورته څه کاربیټر در فټ کړي. نو کمنټ مه هېروئ که د هر چا دا ویډیو د خوښ وړ ګرځېدلې کمنټ کې موږ ته ووایاست چې یاره واقعي ښه ویډیو ده. کمنټ مه هېروئ. نو ویډیو کوم چیرې د خوښ وړ ګرځېدلې د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم دا شی وویني. هر سړی راولاړ چې په خپل کور کې دا طریقه استعمال کړي. نو دا ډېره اسانه طریقه موږ سره شریک